یو پښتون افغان نه و پکښې د سرتاج عزیز په مشري کې یې قبایل ونیول لکه احمد جان چې وویل چې د پاکستان د قید اعظم سره اخري معاهده سوې ده د پنډۍ په معاهده کې دا فیصله سوې ده چې قبایل به آزاد وي دی دواړو ملکو ته تلی وراتلی سي د قید اعظم سره په اخري معاهده کې دا دي چې پاکستان و هندوستان تقسیمیږي د چیش کابینټ میشن چې کوم سربراه و پر تورخم باندې دا وینا ده چې قبایل تاسو آزاد یاست دوی خودمختیاره یاست دوی خپل نظام جوړ کړئ دوی دواړو ملکو ته تلی وراتلی سئ دوی دا سرتاج عزیز د نامنیادي کمیټۍ په نامه قبایل ونیول د زم په نامه یې ځان کړل اوس یې قبضه کړي دي د هغه رقم یې دلته په جنوبي پښتونخوا کې دهشتګردي مسلط کړه په ارنایي کې تاسو ولیدل چې مړ یې وکړل شهیدان یې وکړل کویلې یې قبضه کړي ګیس یې قبضه کړي اوس به تزن یې اخلي په دوکۍ کې حملې وکړې په جنوبي پښتونخوا کې هم ټول مادیات نیولي دي په وزیرستان کې د مادیاتو ټول علاقې نیولي دي په وزیرستان کې چې د کومه ځایه تانبه خیږي امدمیر وایي چې شپږ زره بلیونه تانبه ده د 6,000 بلیونو پیسو ډالرو تانبه ده د تانبې د کانه څخه تر اوسه وایي موږ د 6 میلیونو تانبه وچین ته ورکړې ده په هغه علاقه کې بیا دهشتګردي نشته کار شروع دی ګاډیانې لوډېږي د هغه ځایه راځي تر کراچي پورې یو داسې د مورې زوی نشته چې دا یوه ګاډۍ ټایرونه وولي لهذا دا د قومي ازادۍ جنګ دی د پنجابي استعمار مسلط شوی جنګ دی موږ سیاسي تور وایي اوس مې معاشي تور وایي ثقافتي تور مې وایي او د ده بجان خبره ده چې دی اصل کې په دې زورور سوی دی چې زموږ قوتو خپله خبره پرېښې ده موږ پر خپله لار نه ځو موږ خپل هدف نه واضح کوو عزیزانو د چمن ولس هېڅ ګناه نه ده کړې د چمن ولس د 131 کالو خبره نیولې ده چې زه د دې وطن مالک یم دغه د ډیورن یوه غاړه بله غاړه موږ آباد یو دا ټول ډیورن تر باجوړه پورې ما ته د خپل وطن پر بنیاد د حق حاصل دی چې زه ولاړ شم هاخوا ته کښت و کرونده وکړم کاروبار وکړم هغه دلته راسي مړی پټ کړي زه هلته ولاړ شم ماچت له ټول ډیورن باندې ګر کلي تقسیم دي په چمن کې داسې کلی شته ما خپله لیدلی د ملیزو په کورو کې دا جلبر اکا د کورو سره کورونه دي زموږ په واده ورغلي وو راښکاره یې کړل ماجد تقسیم شوی وو ماجد تقسیم وو کورونه تقسیم وو موږ په خپله ولیدل لهذا دا تقسیم موږ نه منو یو خو دا تقسیم نه منو او د پاسپورت دا شرط نه منو او پر موږ چې کومه دا دهشتګردي مسلط ده دا دهشتګرد نه دي دا شعوري سازش دی شعوري پلان دی په ارنایي کې ښکاره سو وسې د ارنایي د خلکو پوښتنه وکړئ هغه وایي هېڅ دهشتګردي نشته دوی یې په خپله کوي په سنځاوۍ کې یو کال مسلط کې د سنځاوۍ لوی تاریخ وچلېدی هغه یې پسې وه بیا ووتله د ارنایي څخه ووتله بیا کراري سوله اوس چې په دوکۍ کې کوم واقعات وشو د دوکۍ خلک وایي د منځ مالکان وایي مزدوران وایي وروره دا دلیل دي دا خلک دا د بهاره نه دي راغلي په لورلای کې دغسې وکړو اوس یې په ژوب د ګستوی په علاقه کې لارې نیولې دي کلي رابار کړل وایي دهشتګردان دلته راځي دا هغه خلک دي چې دوی ساتلي وو د دوی سره ملګري وو اوس د دوی د هغو تر مابین بنده راغله لهذا موږ دا وایو پښتونخوا نیشنل پارټۍ دا وایي دا ملتپاله ګوندونه دا وایي چې د چمن د ولس مطالبې پر حق دي احتجاج یې پر حق دی سیاسي جمهوري عیني قانوني احتجاج دی او اوس وی ناکامه شول دا احتجاج نشي ناکامه کولی خلک نشي ولاړولی ټول دنیا په خبره ده دا د یوه زمانې د احتجاجي تاریخو تر ټولو غټ تاریخ دی نه میاشتې ولس ناست دی نه میاشتې کېږي احتجاج روان دی نه میاشتې کېږي جلسې روانې دي خلک نه ستړي کېږي دوی چې ناکامه شول بیا یې اوس دا سازشونه شروع کړو چې اشتعال ورکړي ویې جنګوي سیاسي جمهوري احتجاج ختم کړي لهذا عزیزانو یو خبره واورئ دا پکار ده دا پارټیانو څلورو پارټیانو عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا نیشنل پارټۍ
ملي غورځنګ پښتون تحفظ مومنټ دا تاریخ په ټوله جنوبي پښتونخوا کې د چمن د تاریخ په حمایت کې وچلاوئ د الکو په خلاف یې وچلاوئ پر مادیاتو د قبضې په خلاف یې وچلاوئ اوس دا 2 ورځې زموږ وقفه راځي په مایدان کې موږ اوس د جلسې بعد مشوره کوو چې کله کښېنو په ټول جنوبي پښتونخوا کې که ضرورت شو مظاهرې کوو جړتالونه کوو که په کوټه کې ضرورت شو د بلې مظاهرې کوو تیار به یو که به نه یو تیار نو لاسونه پورته کړي عزیزانو پر دې باندې ناسته نه ده پکار دا یو خاص موقع ده او موږ د پښتونخوا وطن ټولو سیاسي جمهوري پارټیانو ته وایو چې که دا موقع تېره شوله د دې ذمهوار به هغه څوک وي چې متحده معاذ نه جوړوي چې یووالی نه جوړوي دا 4 پارټیانې سهار هم حاضر دي ماښام هم حاضر دي په ټول تاریخ کې هم دا وویل چې موږ دې ته حاضر یو چې د چمن مطالبې او که دا پارټیان یو سي د دې ځایه تر سواته موږ تاریخ چلولی سو د دې ځایه تر سواته موږ هړتالونه کولی سو چې دا پارټیان یو سي زما قسم دی که د دې ځایه د سوی څخه تر سواته یو مرغۍ موږ په اجازته والوتله دا کولی سو لیکن خپل ترجیحات صحیح کول غواړي خپل اهداف واضح کول غواړي خپل قومي مقاصد واضح کول غواړي او پر چمن چې دوی اوس کومه حمله کړې ده عزیزانو په دې کې 2-3 خبرې ډېرې ضروري دي د چمن پر روډ باندې د دوی کمپونه وویل کړل وروسوځل د چمن ډي سي دفتر له د پرلط مشران وغوښتل دا ورته وویل تی سره مجلس کوو بیا په دوکه ګرفتاره کړل بیا تشدد پر کړی دي زخمیان دي راوړي دي په کوټه کې پټ کړي دي څوک وایي په کلي کیل کې دي څوک وایي په مچ په جیل کې دي څوک وایي د اوبې په جیل کې دي معلومه نه دی موږ دا غوښتنه کوو چې دا مشران دې لسي پر دې غلطې پارونه کړي دي د دهشتګردۍ د پیچ اچولي دي موږ دا وایو چې دا حمله چې کوم ډي سي کړې ده کوم انتظامیه ورسره ده کوم اف سي ورسره ده د هغو افسرانو د خلاف دې کاروایي وشي بیا پرون حمله کړې ده نه 10 کسه زخمیان شوي دي تر اوسه نن 3 زخمیان شوي دي نن د ورځې یو هړتال و احتجاج روان و موږ دا وایو د چمن د پرلط مطالبات حقیقت دی دا دې ومنل سي او که نه منل کېږي دا 4 پارټیانو دا فیصله ده چې انشاءالله زموږ په وسیله کېدل هم احتجاج کوو هم جلسې کوو هم جلوسونه کوو هم هړتالونه کوو او د هغه رقم دا ټیم پر غلام خان پر جوړن لاین پر لار باندې د انګور اډې پر لار باندې هم د قبایلي احتجاج روان دی د مسعودو د وزیرو ده هغه هم دا وایي چې موږ د پاسپورټ شرط نه منو موږ د تجارت لارې راخلاصې کړل سي لهذا یووالی پکار دی اتحاد پکار دی نزدېکت پکار دی د پارټیانو کارکنان باید یو د بل سره ځان پوه کړي باید موږ ځانځاني ونه کړو انارکي ونه کړو قومي یووالي ته وګورو قومي اتحاد و اتفاق ته وګورو دښمن دا غواړي چې موږ سره تقسیم یو موږ به په مابین کې خپل تقسیم ختموو خپل قومي آداب به واضح کوو پر دې چې کم سے کم نکاتو به رانږدې کېږو او چې کم څوک بیا نه رانږدې کېږي هغو ته به دا بیا وایي چې بیا به موږ دا خلک یادوو خدای مکه چې موږ باید دې ځای ته نشو مجبوره لهذا وخت داسې راغلی دی پر ګډ پښتانه حمله ده کډوال چې ایستل ستاسو یادي په کراچي کې په دننه سند کې پنجاب کې تر کشمیر پورې زموږ اوسېدلي علاقې خلکو څخه بدلې واخیستې په لکو روپۍ ځینې اخیستې را ایستلې شناختي کارډونه یې ورڅېرل دا پاکستان پاتې شو لهذا یو ځای انتها پسندي ده دهشتګردي ده او دهشتګردي یې مسلط کړې ده دا دوی جوړه کړې ده دا خلک دوی ساتلي دي او دا یوه خبره کوم پارنایي په دوکۍ کې د بلوچ په نامه کوي وایي بیلې راځي موږ پښتونخوا نېشنل پارټۍ دا وایو چې دا بیلې نه ده که بیلې ده یا د بیلې ملګري سره بلوچ قومي تاریخ د وضاحت وکړي هغه به وضاحت کوي بیلې به وضاحت کوي او که هغه نه کوي وضاحت بیا موږ پاکستان او د ده ادارو ته وایو چې دا ستا د لاسه راپېښه ده دا امنیت تا خراب کړی دی ایفسیق تنخواوې اخلي به تا اخلي د میاشتې په کروڑو روپۍ ټولوي د صوبایي حکومت څخه د اربو روپۍ اخلي بیا هم امن نشته لهذا د دې حالاتو د نجات لاره یوه ده قومي اتحاد دی قومي یووالی دی قومي تور به مثبته کېږي سره پور مو ودان خدای مو راوله